د هغه خلقو ترڅنګ ذکر سوه چې لمونځ پرېږدي یا یې ځنډوي. دا دپاره د دې چې ته کامل ایمان وفهموې، وپوهېږې چې ایمان د اخلاقو او عباداتو څخه جوړیږي. د دغې سلسلې د تقدیمولو درېیم سبب دا دی موږ غواړو چې زموږ څخه عملي مسلمانان جوړ شي. هو هلته خلق شته چې خبرې خورا ښې کوي، د هر کنفرانس دپاره، د هرې خطبې دپاره، د هر مجلس دپاره، د هر وعظ دپاره خورا په زړه پورې مطالب او مضامین راټولوي، خو عمل د هغه څخه ډېر مخالف. څه فایده؟ په عربي کې یوه ډېره ښه مقوله ده، وایي اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. یعنی څونه چې ستاسې خوښه وي هغونه تعلیم وکړئ، هغونه زده کړئ، خو پر دغه تعلیم او زده کړه تاسې ته ثواب نه درکول کېږي تر څو چې په هغه خپله زده کړه عمل ونه کړي. نو اجر او ثواب پر عمل دی نه پر زده کړه. نو ځکه موږ غواړو چې موږ علمي او عملي مسلمانان سو، نه یوازې علمي. او د دغې سلسلې د وړاندې کولو څخه څلرم او آخرنی بلکې مهم مقصد دا دی چې موږ غواړو چې زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ افراد متمیز د ښو او عالي اخلاقو خاوندان وي. دغه د عالي اخلاقو خاوندان چیرې او څنګه جوړېدلی سي؟ دا هغه وخت کېدلی سي چې موږ د محمدي اخلاقو او لارښوونو متابعت او پیروي وکړو. لکه څرنګه چې زموږ دین زموږ څخه غواړي چې موږ صالحه، امین، مخلصه، صادقه او خوش اخلاقه بندگان واوسو. د خپل دین، وطن او هموطنانو سره محبت ولرو. فعلونه او قولونه مو ټول د عقل او دین په چوکاټ کې وي. دغه وخت به زموږ ټولنه او افراد خوش او راضي، صالح او فالح وي. دا چې به د اخلاق عابدان سو، خلق په عبادت خطا باسو او بیا یې په بد اخلاقیو متنفر کو. خلق و موږ ته ګوري او بیا وایي ته غواړې چې زه داسې سم لکه فلانی چې د ورځې 50 رکعاته نفل کوي، روژې نیسي او بیا درواغ وایي، خیانت کوي، غیبت کوي، دولتي او د بیت المال مالونه خوري او داسې نور. نو وایي زه نه غواړم چې داسې سم. ورونو موږ او تاسې ټوله غلطیاوې لرو، خطاوې لرو، په خپلو اخلاقو کې کمبودي لرو، خو د دغه سلسلې په اورېدلو سره زه او ته باید دا نیت او عزم وکړو چې په خپلو اخلاقو کې اصلاح راولو، د خپلې ټولنې څخه سالمه او صالحه ټولنه جوړه کړو. زه او تاسې د ښه عمل خاوندان او عملي خلق را څخه جوړ سي. نه دا چې وعظونه اورم، درسونه او نصیحتونه اورم، ښې خبرې کوم او زده کوم، خو عمل نسته. نو د دغه سلسلې د ثبتولو او نشرولو څلرم او مهم هدف هم دغه دی. اوس راسئ چې د ښو اخلاقو د فضیلت په باره کې څه خبرې وکړو. ښه اخلاق څه فضیلت لري؟ د دې پوښتنې په جواب کې به عجایب واورئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې احادیثو ته غوږ ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق. د قیامت په ورځ د یو بنده د نیکیو په ترازو کې هیڅ شی تر ښو اخلاقو ډیر دروند نسته. ښه متوجه سئ. د قیامت په ورځ ستا د نیکیو په پله کې هغه تر ټولو دروند شی ستا ښه اخلاق دي. تر لمانځه دروند، تر زکات او روژې دروند، هغه تر ټولو دروند شی چې د قیامت په ورځ د بنده په ترازو کې ایښول کېږي هغه ښه اخلاق دي. دغه بل حدیث شریف واوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا. یعنی د مسلمانی د لحاظه هغه ډیر ښه د خلقو هغه څوک دی چې اخلاق یې ډیر ښه. دا بل حدیث شریف واوره.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی د ایمان د لحاظه هغه پوره کامل ترین د مؤمنانو هغه څوک دی چې اخلاق یې ډیر شي. ښه متوجه سه. احسن د خلقو، اکمل د مؤمنانو، اثقل شی په ترازو کې دا ټوله احسن، اکمل، اثقل ښه اخلاق دي. په موږ او تاسې په ټولو کې ښه سړی څوک دی؟ هغه څوک دی چې اخلاق یې ښه وي، حتی کې دینی معلومات هم کم وي، حتی کې عبادات هم تر موږ کم وي، خو بیا هم هغه چې اخلاق یې تر موږ ښه وي هغه تر موږ ډېر ښه دی. واوره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بل حدیث شریف واوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان اقربکم مني مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا، یعنی په ورځ د قیامت هغه ډیر نږدې و ماته په مجلس کې په استوګنه کې هغه څوک دی چې په تاسې کې ډیر د ښو اخلاقو خاوند وي. واوریدل؟ ځینې خلق بلکې ډیر خلق حتی ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حب او محبت لري، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به هغه ډیر نږدې هغه څوک وي چې اخلاق یې ډیر شي. د قیامت په ورځ موږ ټوله په خپلو قصرو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نږدېوالي کې فرق لرو. څوک به خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر ورنږدې وي چې اخلاق یې ډیر شوي. دا مهمه نه ده چې دغه څوک حافظ د قرآن نه دی، فقط چې په اخلاقو کې تر خلقو شوي دغه نږدېوالی به په نصیب وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث واوره چې فرمایي اکثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق، یعنی هغه شی چې د هغه په واسطه سره ډیر خلق و جنت ته داخليږي، یا هغه شی چې ډیر خلق و جنت ته داخلوي هغه د الله عزوجل بیره او ښه اخلاق. هلته یو بل ډیر ښایسته حدیث شریف دی. یو ډله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ویل یا رسول الله من احب عباد الله الى الله، یعنی د الله عزوجل د بندگانو څخه څوک د الله عزوجل ډیر خوښ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په جواب کې څه وفرمایل؟ قال احسنهم خلقا، ویل هغه څوک چې اخلاق یې ډیر شي. اوس دې ولیده چې اخلاق څونه فضیلت او اهمیت لري، او اوس به خپلو ځانو ته وګورو چې موږ څونه پر بله لار رهیو. غواړو علم زده کړو، غواړو چې قرآن مجید په یاد کړو، هو دا ټوله مهم دي، دا باید وکړو، مګر په عین وخت کې اخلاق چیرې دي؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی چې وی فرمایل الا اخبرکم باحبکم الی، ایا نمو کم خبر په هغه چا چې په تاسې کې ماته ډیر خوښ او ګران دی؟ یعنی هغه څوک در وښیم چې په تاسې کې و ماته تر ټولو خوښ او ګران دی. صحابه کرام وویل بلا یا رسول الله، هو په خبر مو که. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه واره دغه جمله تکرار کړه الا اخبرکم باحبکم الی. صحابه کرامو بویل بلا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل احسنکم خلقا، یعنی هغه چې په تاسې کې اخلاق ډیر شوي. نو اوس اقرب الى رسول الله، احب الى رسول الله څوک څو؟ د ښو اخلاقو خاوند. او وجلیده اکبر، اثقل، احسن، افضل، اکمل څوک دی؟ احسن الخلق. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة صائم وقائم، یعنی مومن مسلمان په خپلو ښو اخلاقو سره د هغه چا درجه لاسته راوړي یا د هغه چا و نفلي لمونځونه کوي. مسلمان په ښو اخلاقو سره
د هغه چا و درجې ته رسیږي چې د شپې او ورځې په عبادت مشغوله وي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعاو څخه یوه هم دا وه: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق. الهي وشو اخلاق ته مې هدایت کې. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سید البشر دی او دعا کوي چې الهي وشو اخلاق ته مې هدایت کې. دا هغه پاک او پاکیزه ذات دی چې الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې فرمایي: انک لعلی خلق عظیم. او دی ولاړ دی او دعا کوي: اللهم اهدني الى احسن الاخلاق لا يهدي